داسې د غربت لمبو وهلی یو خو غلی یو داسې د غربت لمبو وهلی یو خو غلی یو حال نه وایو تېښتې له راغلی یو خو غلی یو داسې د غربت لمبو وهلی یو خو غلی یو حال نه وایو تېښتې له راغلی یو خو غلی یو تا پکې د ځان نه تصویران ویستل موږ نه ویستل موږ هم د رسول روضې له تللي یو خو غلی مننه تا پکې د ځان نه تصویران ویستل موږ نه ویستل موږ هم د رسول روضې له تللي یو خو غلی یو سر کې مو هوا د شهرت ستا په شانتې نشته سر کې مو هوا د شهرت ستا په شانتې نشته او موږ هم بلا خلکو منلی یو خو غلی یو تا ته نن فقط جانان دا وویل چې غلی شه او موږ خو یې باور وکړه رټلی یو خو غلی یو مننه تا ته نن فقط جانان دا وویل چې غلی شه موږ خو یې باور وکړه رټلی یو خو غلی یو مونږ که اوس نور ساتو په نورو باندې څه احسان مونږ هم په خوا خلکو ساتلی یو خو غلی یو مننه مونږ که اوس نور ساتو په نورو باندې څه احسان مونږ هم په خوا خلکو ساتلی یو خو غلی یو ښه په دې پوهېږو چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی ښه په دې پوهېږو چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی او څه لپاره خدای پاک رالیږلی یو خو غلی یو ښه په دې پوهېږو چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی څه دپاره خدای پاک رالیږلی یو خو غلی یو تا په جوارۍ کې ځان بایللی دی یو شور کوي تا په جوارۍ کې ځان بایللی دی یو شور کوي او مونږ دلته بل سړي بایللی یو مننه تا مننه تا په جوارۍ کې ځان بایللی دی یو شور کوي او مونږ دلته بل سړي بایللی یو خو غلی یو او یو پتا بیلتون نه دی چې جاړې فکرمنده یو پتا بیلتون نه دی چې جاړې فکرمنده او مونږ یې د جامو په شان مخلی یو خو غلی یو مغروره په خپل ځان و چې توبه وباسه او په ما زاهده دومره ګران و چې توبه وباسه او تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم خدای شته چې داسې شړک باران و چې توبه وباسه دا فکرمند وګورئ اوس څومره شریف سړی دی دا فکرمند وګورئ اوس څومره شریف سړی او دی چې ماشوم و دومره وران و چې توبه وباسه سلامونه نیکې هیلې احترامات د فاټه ټوډی کتونکو امید لرم چې ښه به تاسو ورور رحیم سجاد یو ځلې بیا د در ادم خیل د سیمې نه حاضر یم دې ټایم کې مو چې کوم ځای کې ناست یو قدرمنو دا قومه خوروال توره چنه ده په در ادم خیل کې نن یوه درنه مشاعره وشوه په هغې کې ډېر معزز مشرانو شاعرانو شرکت وکړه په هغې کې موقع میلاو شوله بسم الله فکرمند صاحب د دې نه مخکې هم تاسو څو پیرې د فاټه ټوډی په سکرین باندې کتلی ده ډېر مینوال لري نو ډېر ژوند دا مسافرۍ کې کویت کې وي نو چونکې اوس په چوټۍ راغلی ده او مو مشاعرې له هم راغوښتی وو نو ومو غوښتله چې فکرمند صاحب دغه اوس لمر وغورځېده نو په دې تیارې کې بلکې تیاره خوارېدونکې د خیر اوس خو رڼا ده نو موږ ویې چې راشو د فکرمند صاحب نه په دې مخامخ کې څه ریکارډ کړو ډېرو خلکو غوښتنه وه چې فکرمند صاحب له ویرشه ویرشه خو خدای کولو چې نن د ادمخیل راغلی ده بیا د دې سره چې کومه ده ظاهر الله صاحب ظاهر الله بابوجي هغه هم راغلی و او شرکت یې وکړه دله هم د ادمخیل په سیمې باندې هرکلی یو بیا د موږ سره ناست محمد حیات افریدی صاحب دا هم تاسو ډېر د فاټو ټوډی په سکرین باندې هم کتلی وي او ډېر د فیسبوک په دنیا کې هم کتلی وي نو دا هم که وایم چې د فکرمند صاحب مینوال ده او نن یې وغوښتله چې یاره فکرمند صاحب نه موږ لمونځ وورو نو ډېرې خبرې به نه کوم فکرمند صاحب ډېره مننه وخت راکولو ستړي مه شو السلام علیکم وعلیکم السلام رحیم سجاد صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه د فاټه ټوډی بیا خاص کر د هغو مینوالو چې تاسو داسې نور ملګري بار بار هڅوي او موږ ته یې متوجه کوي د هغو ملګرو مننه داسې خو اوس نشم ویلی چې تاسو ما ته راغلی یو هغه د چا خبره چې ته خو چاله نه ورځې خو زه درله راغلی یم نو نن زه تاسو زوی له راغلی یم دا پروګرام را جوړ شو ما په څنګ کې داسې یو نوم د پښتو که زه ووایم چې بچی ویې پېژني ظهر الله بابوجي صاحب سره چې کوم دی دا څومره کړاو چې و دا ملک حیات صاحب دا پروګرام را جوړ کړی و په دا ټولو کې تعاون د دوی د والد صاحب د محمد عثمان
سلی صاحب د کتاب د هغوی په یاد کې یوه مشاعره را جوړه شوې او په هغې کې هم شرکت وکړو. هغې نه بعد چې کوم دی خیر مینوال خو موږ په کیمره ویني خو موږ ډېر لرې مزل بیا هم وکړو او داسې د غرونو منځ له راغلي یو چې بس هغه لمر هم په غورځېدو زه خو موږ سره څه وي مینوالو سره شریک کړو ځکه چې ټیم ډېر داسې دی چې مختصر دی هغه ماښام خورېدونکی دی. جی ډیره مننه فکرمن صاحب لاندې یو څو خبرې کوو نثري خبرونه به راتېر شو. دې نه مخکې هم د تاسو په واټر ډے په سکرین باندې مرکې شوي دي خلکو اورېدلي دي. دا راته وایي چې ژوند مو څرنګه تېرېږي او مسافري پوخ راغلي او بیا به څو مختصر کوم راته وایي. مننه نه وخت خو ډېر ښکلی تېرېږي الحمدلله او تاسې غوندې یاران دوستانو په منځ کې وو اکثر نو ډېر ښکلی وخت تېرېږي او د مسافرۍ د پوخر تګ خبره مه کړه نو پوخه نه یو راغلي ماته یوه د کوم ملګري یوه خبره رايادېږي هغه څه داسې هغه خبره وه چې هغې ته خپله داسې د کورودانه وي داسې یوه هایکو وه خو د ما ذهن له ټوله نه ځي خو هغې داسې دی څه مفهوم چې ته چې کچه وې نو کچه به راتلی اوس چې پوخ شوی یې پوخ مه رادرومه نو بس اوس پوخه نه یو راغلي یو لا د مسافرۍ په ازغن طور تړلي یو. صحیح فکرمن صاحب وخت په نه ضایع کوو د ناستو ملګرو لا د کتونکو لا د نن پروګرام کې موږ باندې په څه پیرزو کوو. مننه زه به دې ته د غزل څه شعرونه شریک کړم چې کومه ستا د عشق کیسه د تصویرونو سره کومه ستا د عشق کیسه د تصویرونو سره لکه ماشوم تېروم شپه د تصویرونو سره خو بلا جرګې دې را واپس کړې راته خپله یاره درلېږم دا ځلې جرګه د تصویرونو سره بلا جرګې دې را واپس کړې راته خپله یاره او درلېږم دا ځلې جرګه د تصویرونو سره زه چې د ښکلو په وادو باندې باور لرم او کومه ولې نه واده د تصویرونو سره زه چې د ښکلو په وادو باندې باور لرم کومه ولې نه واده د تصویرونو سره نن د رقیب سره زما په وړاندې تیر را تیر شو نن به بیا کوم لانجه د تصویرونو سره نن د رقیب سره زما په وړاندې تیر را تیر شو نن به بیا کوم لانجه د تصویرونو سره او هغه ته ووایې چې هلته دې روژه ماته کړي هغه ته ووایې چې هلته دې روژه ماته کړي فکرمن ماته کړه روژه د تصویرونو سره هغه ته ووایې چې هلته دې روژه ماته کړي فکرمن ماته کړه روژه د تصویرونو سره او کومه ستا د عشق کیسه د تصویرونو سره لکه ماشوم تېروم شپه د تصویرونو سره ورورولۍ دعوه کوي منځ کې دیوال هم ساتي ملک صاحب د ورورولۍ دعوه کوي منځ کې دیوال هم ساتي او زړه را کوي اشنا او زړه رانه سنبال هم ساتي د ورورولۍ دعوه کوي منځ کې دیوال هم ساتي زړه را کوي اشنا او زړه رانه سنبال هم ساتي هغه چې اوس داسې د پنجو په سرونو درومي هغه ته وایي چې لږ فکر د زوال هم ساتي هغه چې اوس داسې د پنجو په سرونو درومي هغه ته وایي چې لږ فکر د زوال هم ساتي مدام د غم لکه د تخم زړه کې نه راشیندي مدام د غم لکه د تخم زړه کې نه راشیندي کله نه کله خو د خیر کله نه کله خو د خیر مالک خوشحال هم ساتي مدام د غم لکه د تخم زړه کې نه راشیندي کله نه کله خو د خیر مالک خوشحال هم ساتي څوک چې د دې دور د ښکلو د یارۍ تمه کړي هغه د یو جیب کې درهم بلکې ریال هم ساتي مننه څوک چې د دې دور د ښکلو د یارۍ تمه کړي هغه د یو جیب کې درهم بلکې ریال هم ساتي هره خبره مې مني انکار یې نه دی کړی هره خبره مې مني انکار یې نه دی کړی خو یار چې ما ته ګوري سترګو کې څه سوال هم ساتي ډېر ښه لا فکرمن سیروزه نه لګولې چېرته ملک صاحب ته شعر ډالۍ لا فکرمن سیروزه نه لګولې چېرته خو که ته ځې نو اراده زړه کې د کال هم ساتي ورنه لا فکرمن سیروزه نه لګولې چېرته خو که ته ځې نو اراده زړه کې د کال هم ساتي د ورورولۍ دعوه کوي منځ کې دیوال هم ساتي زړه را کوي اشنا او زړه رانه سنبال هم ساتي و د دین نه ناخبره چېرته بل طرف ته لاړ شه و د دین نه ناخبره چېرته بل طرف ته لاړ شه پاڅه درومه منجوره چېرته بل طرف ته لاړ شه زه د یار هجر سېزلی یم ما پرېږده په کلار شه د آسو د میاشتې لمره چېرته بل طرف ته لاړ شه زه د یار هجر سېزلی یم ما پرېږده په کلار شه د آسو د میاشتې لمره چېرته بل طرف ته لاړ شه
نه مې مور شته نه مې پلار شته نه بچي شته مسافر یم نه مې مور شته نه مې پلار شته نه بچي شته مسافر یم زه خو وایم اختره چېرته بل طرف ته لاړ شه نه مې مور شته نه مې پلار شته نه بچي شته مسافر یم زه خو وایم اختره چېرته بل طرف ته لاړ شه اوس ستا دا شعر د ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې ستا په قدر نه پوهېږو چې دنیا کله تاویږي خلک وایي چې دنیا داسې ګول د تویږي که نه ستا په قدر نه پوهېږو چې دنیا کله تاویږي پکې تاو شه پېښوره چېرته بل طرف ته لاړ شه مننه ستا په قدر نه پوهېږو چې دنیا کله تاویږي پکې تاو شه پېښوره چېرته بل طرف ته لاړ شه وس دې نه رسي په بل چا فکرمند غریب له راشې وس دې نه رسي په بل چا فکرمند غریب له راشې اوف ظالمه زوروره چېرته بل طرف ته لاړ شه و د دین نه خبره چېرته بل طرف له لاړ شه او پاسه درومه منجوره چېرته بل طرف ته لاړ شه نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه زړه چاله ورکوم او نه زړه د چا نه غواړم نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه زړه چاله ورکوم او نه زړه د چا نه غواړم چې تا زما د پلار په میراث خښې کړلې نو کې د خپلې برخې ځمکه به زه تره د چا نه غواړم مننه چې تا زما د پلار په میراث خښې کړلې نو کې د خپلې برخې ځمکه به زه تره د چا نه غواړم که غږ مې پورته نه کړو کلار په کور کې کینم ضرورالله صاحب که غږ مې پورته نه کړو کلار په کور کې کینم نو بیا به دا لاپته پښتانه د چا نه غواړم که غږ مې پورته نه کړو کلار په کور کې کینم نو بیا به دا ورک شوي پښتانه د چا نه غواړم خوره دې اوازه ده د راتګ پردیسي یاره خوره دې اوازه ده د راتګ پردیسي یاره زم لږه دنداسه او لږ رانجه د چا نه غواړم خوره دې اوازه ده د راتګ پردیسي یاره زم لږه دنداسه او لږ رانجه د چا نه غواړم او دا مقطع لږه شوخه وه زه اکثر چې شوخ شعر وي موفي غواړم اول موږ سره نه ښایي خو مینوال یې غواړي چې نو د سنجیده ملګریو نه عفوه چې طبیعت مې ورته کېږي فکرمنده خو بس څه کې طبیعت مې ورته کېږي فکرمنده خو بس څه کې شرمېږم چې په دې عمر کې خوله د چا نه غواړم نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه زړه چاله ورکوم او نه زړه چا نه غواړم مزل دی ساقب صاحب ته ډالۍ پنډ د پیغور د ټول په سر باندې زما راوستو پنډ د پیغور د ټول په سر باندې زما راوستو وخته بې وخته د ارمان د بې وفا راوستو بابوجي صاحب شعر دی چې پنجاب منکر شو پیرنګی هم په منکر حساب دی پنجاب منکر شو پیرنګی هم په منکر حساب دی د پردی جنگ بیا د پښتون سیمې له چا راوستو پنجاب منکر شو پیرنګی هم په منکر حساب دی د پردی جنگ بیا د پښتون سیمې له چا راوستو خدایا زمونږ د مسافرو په حال ورحمېږي مړه والله چې ډېر تاوان دغې وبا راوستو خدایا زمونږ د مسافرو په حال ورحمېږي مړه والله چې ډېر تاوان دغې وبا راوستو د تاوانه کار وي خو دا چې پکې ګټه کوي ملک حیات صاحب دا شعر ډالۍ وي د تاوانه کار وي خو دا چې پکې ګټه کوي او دغه مقام ته دا سړی د مور دعا راوستو د تاوانه کار وي خو دا چې پکې ګټه کوي دغه مقام ته دا سړی د مور دعا راوستو اوس چې رازونه را څرګند شول تور په ما لګوي زما او ستا منځ له درېمګړی سړی چا راوستو اوس چې رازونه را څرګند شول تور په ما لګوي او زما او ستا منځ له درېمګړی سړی چا راوستو خو د مقطع شعر دی چې هغه د چا خبره سپینه وینا سپین جرم وي هغه د چا خبره سپینه وینا سپین جرم وي د جیل تنبوله فکرمند سپینې وینا راوستو پنډ د پیغور د ټول په سر باندې زما راوستو وخته بې وخته د ارمان د بې وفا راوستو په ما چې دی له ټولې دنیا ګران قاتل هغه دی په ما چې دی له ټولې دنیا ګران قاتل هغه دی او زما د هرې اوښکې هر ارمان قاتل هغه دی په ما چې دی له ټولې دنیا ګران قاتل هغه دی او زما د هرې اوښکې هر ارمان قاتل هغه دی ساتونکي دی ابس ورپسې غرونو ته ختلي دا پورې په سړک چې دی روان قاتل هغه دی مننه ساتونکي دی ابس ورپسې غرونو ته ختلي دا پورې په سړک چې دی روان قاتل هغه دی او دا تیر چې مې پخوا شو تندی راته تریو کړو زما د ګل ځوانۍ او د ګریوان
قاتل هغه دی. بیا وایه شریف. دا تیر چې مې پخوا شو تندی راته تریو کړو زما د ګل ځوانۍ و د ګریوان قاتل هغه دی. دا مخامخ انسان د زړونو قتل کې ماهر دی. دا مخامخ انسان د زړونو قتل کې ماهر دی او چې زړونه قتلوي په نر خرزان قاتل هغه. دا مخامخ انسان د زړونو قتل کې ماهر دی چې زړونه قتلوي په نر خرزان قاتل هغه دی. پرون چې فکرمن چا قتل کړی و ملګرو، پرون چې فکرمن چا قتل کړی و ملګرو، دا ویني دا د شنو سترګو انسان قاتل هغه دی. پرون چې فکرمن چا قتل کړی و ملګرو، دا ویني دا د شنو سترګو انسان قاتل هغه دی. ډیره مننه فکرمن صاحب چې موږ د وخت راکړل. قدرمنو امید لرم چې نن پروګرام مو خوند اخیستی وي. انشاءالله چې دا سلسله به یو ځل بیا جاري وي. دا پروګرام تاسو د یوټیوب چینل باندې زموږ کتلی شو پاتې ټولۍ باندې. نو انشاءالله فکرمن صاحب ویثار ده او کوشش به کوو چې انشاءالله نورې ښې ښې مرکې تاسو له مو د فکرمن صاحب نه ریکارډ کړو چې کوم د فکرمن صاحب مینول دي. په اخر کې د ناستو ملګرو له محمد حیات صاحب، ظاهر الله بابوجي صاحب، فکرمن صاحب، ثاقب صاحب، ټول ناستو خوږو ملګرو له په شریکه باندې ورکو اجازات د فکرمن صاحب په دې خیر د اجازات غواړم. فکرمن صاحب یې چې پرون د ښکلو نه توبه فکرمن ویستې نه وه، پرون د ښکلو نه توبه فکرمن ویستې نه وه، دا بیا په چا پسې په زیړ مازدیګر منډې وهي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.